سلامونه ګرانو دوستانو په نننۍ ویډیو کې درته زه درخوایم چې تاسو به په AI باندې فری سندرې څنګه جوړوئ. لکه څنګه چې موږ تاسو ته پته ده چې نن سبا د AI سندرې ډېرې زیاتې په ټرینډینګ کې دي او هر یو کس دا کوشش کوي چې زه هم په AI باندې سندره جوړه کړم یا په خپله شاعرۍ یا د بل چا په شاعرۍ، خو چې په خپل موبایل کې زه په فری طریقې سره هم داسې سندرې جوړې کړم. نو نن درته درخوایم چې تاسو به څنګه دا قسمه سندرې د خپلې شاعرۍ یا د بل چا د شاعرۍ نه په کاپی پیسټ طریقې سره څنګه بالکل اوریجنل او جنون سندره جوړوي. د دې ویډیو د کتلو نه بعد به تاسو هم داسې قسمه سندرې فری جوړوي. ولې د بلا ډېوه مړه کړه، په سود مینا تیل به ما راوړې ونه، د ځوانې ونه مې زړه شوه. نو دوستانو هم په دې طریقې سره دا ویډیو ما فری جوړه کړې ده او تاسو ته هم دا طریقه درخوایم چې تاسو به څنګه دا قسمه سندرې د خپل ځان دپاره په خپل موبایل کې په فری طریقې سره جوړوئ. نو زه ویډیو طرف ته، خو د ویډیو نه مخکې تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې دا قسمه ویډیوګانې ډېرې زیاتې په مشکله جوړیږي. تاسو مهرباني کوئ زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کوئ، ویډیو لایک کوئ او د خپلو ملګرو سره ضرور دا قسمه ویډیوګانې شیر کوئ چې هر یو کس ته دا قسمه معلومات ورسیږي او د AI د دې کورس نه پوره فایده واخلي. نو دوستانو د دې لپاره د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې ستاسو سره به د چا شاعري په ریټن فارم کې موجود وي. که فرض کا ستاسو سره د چا شعرونه نه وي نو تاسو د چیټ جی پی ټي نه هم مدد اخیستلی شئ. خو د ټولو نه ښه او بهتره خبره دا ده چې د یو شاعر شعرونه ستاسو سره په ریټن فارم کې موجود وي یا خپل شعرونه هم ستاسو سره په ریټن فارم کې موجود وي، نو د دې نه ډېر په اسانه او ښکلې سندره جوړیږي، د دې ریزلټ هم بهتر وي. خو که فرض کا ستاسو سره په موبایل کې د چا شاعري یعنی شعرونه موجود نه وي نو تاسو د چیټ جی پی ټي نه هم مدد اخیستلی شئ او چیټ جی پی ټي ته دا تاسو په سمپل ورډز کې ویلی شئ چې ماته د پښتو ژبې یو غزل یا ټپې ټپاییزې پکار دي، نو هغه تاسو ته بیا درکولی شي. اوس تاسو په سکرین په نظر کتی شئ چې زما سره چې کوم نوټس دي نو په دې کې زما سره ما ټپې چې کوم دي نو دا د ځان سره سیو کړي دي، دا تاسو ته په نظر راځي. هم په دې پام کې په دې انداز کې به تاسو د چا شعرونه ولیکئ یا خپل شعرونه ستاسو سره موجود وي نو دا به تاسو په دې فارم کې د ځان سره ولیکئ بالکل په پښتو ژبه کې. که تاسو په اردو کې جوړوئ په اردو کې به ولیکئ، که په هره ژبه کې جوړول غواړئ نو تاسو به په هغه ژبه کې دا شعرونه لیکئ. نو په دې ځای کې دا ټپې زما سره موجود دي او دا ټپې به زه ټولې راواخلم او دا به زه کاپي کړم. هم په دې طریقې سره به سیم تاسو دا قسمه چې تاسو سره کوم شعرونه دي، کومې ټپې دي یا غزلې دي، هغه به تاسو کاپي کوئ. اوس ځو د موبایل سکرین طرف ته. نو د ټولو نه اول به تاسو لاړ شئ ګوګل ته. په ګوګل کې به تاسو سرچ کوئ فلو میوزیک AI. فلو میوزیک AI چې کله تاسو سرچ کړئ نو تاسو اولنی چې کوم انټرفیس دی دا به تاسو نه سلیکټ کوئ، بلکې تاسو به لاندې راشئ او لاندې چې تاسو ته کوم دا یو آپشن په نظر راځي فلو میوزیک FlowMusic.app په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. ولې چې دا ټوټلی تاسو ته 500 کریډټ فری درکوي. 500 کریډټ باندې ستا 2 یا 3 سندرې جوړیږي. چې کله ستاسو سره کریډټ پوره شي د هغه نه بعد ته چې کومه ستا د جیمیل آی ډي ده هغه چینج کوه. بل دا چې دا تا ته په فری باندې دومره بهترین ریزلټ درکوي چې څوک به تا ته دا وام نه وایي چې دا تا فری دا ګانا یا دا کوم څیز تا جوړ کړی دی نو دا فری دی، بلکې دا ډېر ښکلی ورجن دی او دا ډېر بهترین کار کوي. نو دوستانو تاسو به په دې باندې سمپل کلیک وکړئ. د کلیک کېدو نه بعد به دوستانو دا لږ شان لوډینګ اخلي. د لوډینګ نه بعد اوس تاسو کتی شئ چې تاسو ته دا قسمه انټرفیس شو. نو سمپل دا به اوس مونږ د خپل ګوګل اکاونټ سره کنیکټ کوو او په دې باندې به مونږ په دې طریقې سره اوس اکاونټ جوړو. سټپ بای سټپ تاسو ته زه هر یو څیز فری درخوایم. تاسو به کنټینیو ویت ګوګل باندې کلیک وکړئ. د لږ شان لوډینګ نه پس به تاسو سره چې څومره ګوګلز دي سره چې څومره جیمیل اکاونټ دی هغه به راشي نو تاسو به یو جیمیل اکاونټ چې کوم دی هغه به سلیکټ کړئ. اوس دې ځای کې دوستانو تاسو کتی شئ چې زما چې کوم اکاونټ دی هغه کریټ شو. په ګیټ سټارټډ باندې به زه کلیک وکړم او ټرم کنډیشن چې کوم دی نو دا به زه ایګري کړم چې زه د هر یو چې کوم زما ټرم او کنډیشن دي زه د دې ټولو پاسداري کوم او په ګیټ سټارټډ باندې کلیک وکړئ. د کلیک کېدو نه بعد بس تاسو چې کوم یوزر نیم دی نو په دې ځای کې تاسو خپل یوزر نیم چې کوم دی نو هغه هم سلیکټ کولی شئ. خپل پکچر هم دې ځای کې تاسو ایډ کولی شئ. دوستانو دې ځای کې به تاسو د یوې خبرې خیال ساتئ چې دې ځای کې به تاسو چې کله ایمیج سلیکټ کوو هغه تاسو د خپلې ګیلرۍ نه سلیکټ کولی شئ. خو بل دا چې کله تاسو نیم په دې ځای کې پوټ کوئ نو په نیم کې چې کوم سپیسینګ دی دا به نه راولئ، بالکل سیده به تاسو لکه ډایرکټ په دې کې به سپیس نه ورکوئ، ډایرکټ په یو نوم لیکئ او په سیو باندې به تاسو کلیک وکړئ.
اوس دوستانو په دې ځای کې تاسو کتای شئ چې زما چې کوم اکاونټ دی هغه جوړ شو او اپیشلی چې کوم ماته ډیشبورډ دی هغه په نظر باندې راغی. اوس دوستانو په دې ځای کې به زه سمپل طریقه کار وکړم چې هغه کومه شاعري چې زما سره موجود وه هغه شاعري به اوس زه راواخلم او په دې ځای کې به په آسک پروډیوسر باندې به زه کلیک وکړم. دوستانو سمپل طریقه کار دی چې ستاسو سره هر قسمه شاعري که خپله شاعري د بل چا شاعري خو په دې انداز کې دا کوم انداز کې چې ما دې ته ورکړل هم په دې انداز کې به تاسو هغه شاعري راواخلئ او په دې ځای کې به تاسو پوټ کوئ او په انټر باندې به کلیک وکړئ. نو د لږ شان لوډینګ نه پس تاسو کتای شئ چې زمونږ چې کوم ریزلټ دی نو دا به مونږ ته میلاو شي. اوس د ټولو نه ښه خبره دا ده چې د کریډټس ته نو په کریډټ کې ته دې ځای کې 15 سندرې هم جوړولی شي. دا ستا په کریډټ باندې انحصار کوي چې ته څومره اوږده سندره جوړې یا شارټ سندره جوړې دا په دې ځای کې په تا باندې انحصار کوي. اوس دې ځای کې تاسو کتای شئ چې زما شاعري چې کوم دی نو هغه واغستلی شوه. مزې خبره دا ده چې لاندې تاسو ګورئ چې په دې ځای کې زما چې کومه ویډیو زما چې کومه ګانه ده نو هغه تیاریږي. جنریټډ د صبر ګلونه او جنریټډ د ځوانۍ ونه، یعنی په دوو قسمه اوازونو کې په دوو مختلفو قسمه اوازونو کې او دوه قسمه البم ماته راکوي. په دې کې زما سندره ده نو هغه تیاریږي. اوس په دې ځای کې تاسو کتای شئ د دواړو ډیمو زه تاسو ته درکوم چې کومه یوه ستاسو خوښیږي نو تاسو په دې 3 چې کوم ډاټ دی په دې باندې کلیک کوئ او په خپل موبایل کې دا سیف کولی شئ. که فرض که دا ستاسو شیر کوئ نو په د دې ځای نه تاسو شیر کولی هم شئ. ریسپانس هم تاسو ورکولی شئ. که فرض که ستاسو ویډیو ښه تاسو له وایس ښه کوالټي نه درکولی شئ بیډ ریسپانس هم ورکولی شئ او ښه ریسپانس هم ورکولی شئ. په دې ځای کې تاسو نور چینجز هم کولی شئ. نو اوس په دې ځای کې زموږ چې کوم اولنۍ ګانه د هغه ریډي شو ده د دې ډیمو ګورو او بیا دویمه ګورو د هغه نه پس بیا خبره کوو. ولې د بلا ډېوه مړه کړه په سود مینا تیل به ما راوړې ونه د ځوانې ونه مې زړه شوه د صبر ونه به مې اوس نیسي ګلونه هغه پخپله را پریوزي چې پرنځو. اوس دې ځای کې دویمه چې کومه سندره موږ ته جوړه کړله نو د دې ډیمو تاسو ته درکوم. ولې دې بله ډېوه مړه کړه په سود مینا تیل به ما راوړې ونه د ځوانۍ ونړې ونه. اوس دې ځای کې تاسو کتای شئ چې ماته د میل په اواز کې هم سندره جوړه کړه د فیمیل په اواز کې هم ماته سندره جوړه کړه. د ډاونلوډ طریقه درته هم ما درخو چې په 3 ډاټ باندې به تاسو کلیک وکړئ په MP4 MP3 په دې قسمه سیزونو کې تاسو ډاونلوډ کولی شئ. په MP3 کې تاسو ډاونلوډ کړئ نو تاسو سره به کریډټ کم یوز شي. نو د دې نه بعد بیا تاسو په دې باندې نورې هم زیاتې سندرې جوړولی شئ. که فرض که تاسو له دا ښه ریسپانس درنه کړي نو تاسو دوباره هم دغه شاعري په دې ځای کې پیسټ کولی شئ او دا ورته ویلی هم شئ چې ماته د میل یا د فیمیل یا په غټ اواز کې په نري اواز کې په هر قسم اواز کې تاسو په دې ځای کې چینجز هم کولی شئ. دا ورته ویلی شئ چې ماته په دې اواز کې سندره پکار ده نعت پکار دی نعت پکار دی نو وداوټ انسټرومنټ لکه مطلب رباب طبله د دې نه بغیر ماته یو نعت پکار دی نو تاسو په دې ځای باندې نعت هم جوړولی شئ. نو دوستانو په دې طریقې سره تاسو ښې سندرې نعتونه جوړولی شئ د معاشرې د اصلاح دپاره او په دې طریقې سره که تاسو دا سندرې یا نعتونه جوړوئ نو په دې باندې تاسو پیسې هم ګټلی شئ او خپل شاعري یا خپل هغه شاعران ملګري هم دې ځای کې تاسو پروموټ کولی شئ. ښې شاعریانو انتخاب وکئ او ښې سندرې هم په دې ځای کې جوړیږي نو د دې سره به ستاسو سکیلز هم مضبوطیږي او هغه خلک به هم مخې ته ځي او ښه شعرونه شاعریانې به هم مخې ته راځي. نو دوستانو دا ویډیو د خپلو ملګرو سره زیاته نه زیاته شیر کړئ. د نورو معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ. انشاءالله په دې چینل تاسو ته هر یو څیز پرې درښودلی کېږي A to Z. انشاءالله تعالی په بله ویډیو کې به ملاقات کېږي. د الله په امان.